بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زموږ چې څومره کتونکي دي هغې ته د ویډیو کې موږ یو پیغام ورکول غواړو. هغه پیغام دا دی چې دلته کې په پېښور کې د صفا اوبو څښلو ډېره زیاته غټه مسله ده. په سوپر مارکیټ کې دلته کې واحد دا یو فلټر دی چې د دې مارکیټ څومره خلک دي هغه د دې ځای نه اوبه وړي صفا. اوس دا یو موږ ته پیغام راکوي. پهله خبره خدا ده، اکثر موږ دلته کې چې کله ډیوټۍ نه راشو اوبه وړو دې ځای نه نو زیاتره ملګري په هغې کې موږ نوټ کړي دي چې دلته کې خلک د ګاډي وینځلو دپاره یا د کپړو وینځلو دپاره هغه هم دا فلټر اوبه چې کوم دي صفا اوبه استعمالوي. پهله مسله دا ده. زموږ چې څومره کتونکي که چېرې دا ویډیو پېښور کې څوک وګوري یا د سوپر مارکیټ دا ملګري وګوري نو برای مهرباني تاسو د صفا اوبو استعمال کم از کم د دې څیزونو دپاره مه کوئ. بله خبره دا ده، پاکستان کې تقریبا که تاسو وګورئ په سند کې د سند چې زیاتره علاقې دي هلته کې خلک د ګنده اوبو استعمال کوي، هغه د صفا هغه د څښلو دپاره هم استعمالوي. زیاتره ملګري خو موږ دلته کې فلټر اوبه وړو. اوس په پېښور کې دلته کې د صفا اوبو مسله ده. ډېر ځایونه به داسې چې هلته کې به د سره نه اوبه نه وي. اوس هغه خلک به څه کوي؟ نو که چېرې موږ او تاسو داسې قسمه مسلې پیش کوو نو موږ ته کاکاجي راځئ. نو موږ چې کوم دی د دې نه یو دا پیغام اخذ کولی شو. په کورونو کې موږ اکثر چې کوم د زیاتو اوبو استعمال کوو، که موږ ګاډی لمبو، که موټرسایکل لمبو، که موږ کپړې استعمالو، اکثر چې کوم دی موږ له په کور کې نلکې چې کوم دي موږ داسې کولاو نلکې پرېږدو هغه موږ نه کولاو پاتې شي. نو دا د اوبو ضایع کول دي چې کومه یو زما په خیال یو غټه ګناه هم ده. او د اوبو ضایع کول چې کوم دی که تاسو ورال وګورئ انټرنیشنل چې کومه مسله ده کلایمیټ چینج او واټر کرایسس چې کومه مسله ده هغه په ټوله دنیا کې خلک فیس کوي. د اوبو هندوستان کې یو علاقه د مانه اوس نوم د ذهن نه ووت، هلته کې خلک د تالابونو د اوبه نه چې کومې مې حس کي هغه اوبه چې کوم دی خلک دغه کوي په لوښو کې اچي بیا چڼکوي او بیا د هغې استعمال کوي. نو دومره ګنده اوبو استعمال کوي خلک. نو برای مهرباني موږ له پکار دی چې د اوبو چې کوم دی استعمال وکړو، صحیح طریقې سره اوبه ضایع نه کړو، پاکې اوبه استعمال کړو، ګنده اوبه استعمال نه کړو او څه نه څه طریقې سره چې کوم دی د اوبو بچت وکړو. شکریه.